یاد سیمینار چې د روان ښوونیز مرکز په همکاري ترسره شو، ګډونوالو ته یې د مصنوعي ځیرکتیا پر کارونې، مثبتو بدلونونو او بېلابېلو موضوعاتو اړین معلومات ورکړل. د روان ښوونیز مرکز مسؤل استاد بشیر خاکسار وویل دا چې نړۍ نوې ټکنالوژي تجربه کوي، نو اړینه ده چې موږ هم خپل ځانونه له ټکنالوژي سره بلد کړو او د راتلونکي لپاره له مصنوعي ځیرکتیا او په ټوله کې له عصري ټکنالوژي څخه مثبته ګټه پورته کړو. چې پلان او تنظیم په برخه کې هم کار تاسې پلان نیسئ، تاسې یو ترتیب جوړوئ، په هغه کې تاسو سره چټ جی پي ټي په مکمل او په کامل شکل باندې هم کار که چېرته همدارنګه جالب او بې جوړې کار کولو برخه کې ډېر جالب کارونه چټ جي پي ټي تاسو سرته رسوئ. د یاد سیمینار ګډونوالو د نوې زده کړې له امله خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې د دا ډول پروګرامونو په ترسره کېدو سره به د ځوانانو په پوهه کې لا زیاتوالی راشي او د اصلي ټکنالوژي په وسیله به وکولای شي ډېری چارې په اسانۍ سره ترسره کړي. د سیمینار 2 تنو ګډونوالو ویل د روان ښوونیز مرکز له ادارې مننه کوي چې په پکتیکا کې یې د نوې ټکنالوژي یا مصنوعي ځیرکتیا د کارونې او په ورځني ژوند د هغې د اغېزې درلودو په اړوند یې د پوهاوي په موخه ځوانانو ته علمي سیمینار ترسره کړ. ښوونکي په حیث موږ سره مرسته کوي، مثلا یو سوال په ریاضي کې ده، فزیک کې ده، کیمیا کې ده، یو حتی د یو کتاب مکمل لنډیز درته راوړي چې دومره ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی ده. حتی دا سیمینار د پکتیکا لپاره بیخي نامي زبردسته و او د موږ په ژوند کې ډېر مهم سیمینار بلل شوی دی. نننی سیمینار ډېر ماشاءالله ښه سیمینار و. د چټ جي پي ټي سیمینار چې دی موږ ډېر څه زده کړي دي او موږ ته هر وخت داسې سیمینارونه وړاندې کوي. موږ ډېر ترې خوشحاله یو. د یادونې وړ ده چې د روان ښوونیز مرکز له لوري په مصنوعي ځیرکتیا یا چټ جي پي ټي د لا ښې پوهې په موخه یو ورځنی سیمینار په داسې حال کې وړاندې شو چې په پای کې د سیمینار ګډونوالو ته تصدیق پاڼې هم ورکړل شوې او د یاد مرکز مسؤلینو په نوې ټکنالوژي د پوهاوي په موخه د داسې نورو ګامونو د اخیستو ژمنې هم وکړې.